साहिल से वही شونډې درنه خوري خاموشي شور پکې پیدا کا شونډې درنه خوري خاموشي شور پکې پیدا کا مري دې د مخ سره جانانا اور پکې پیدا کا او زړه ته مې اوس نه رارسي ستا د بڼو غشي زړه ته مې اوس نه رارسي ستا د بڼو غشي تاو یې که تازه یې که لږ زور پکې پیدا کا. بل شعر د شاهد صاحب چې ډېرې د پناز راوړلې سرې ملالې سترګې ډېرې د پناز راوړلې سرې ملالې سترګې نن مې کړه رسوا ملالې تور پکې پیدا کا. ډېره مننه د ټولو راغلو میلمنو د مفکوره ریسرچ اینډ ډیولپمنټ سنټر د مکالمې په دې لړۍ کې د نن موضوع د خزونک مزاحمت د مظلومیت اشتهار نه یو ګام وړاندې. زمونږ چې کوم فارمیټ دی د مکالمې په هغې کې خصوصا داسې وي چې یو عنوان مونږ ټاکو په هغې باندې یو ایکسپرټ اوپینین مخې ته راځي او بیا چې څومره ګډونوال دي هغه په هغې باندې سوالونه جوابونه کوي. د نن دا موضوع چې کومه ده په دې حواله باندې مونږ میلمانه راغوښتي دي د هغوی سره به خبره اتره کوو خو د هغې نه وړاندې لږ شانتې په دې باندې خبره کوو چې نن په دې مجلس کې دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یو ډېر د قام باشعوره طبقه چې په هغې کې شاعران لیکوالان پروفیسران طلبا د یونیورسټۍ ملګري او نور داسې صحافیان ملګري هغوی دلته ناست دي او دا یوازې مونږه چې کومه غونډه ده دا د باشعوره خلکو یو غونډه ده. د نننۍ مکالمې چې کومه موضوع ده د هغې موضوع سره سره نن به په دې سوچ سره دا پیل کوو چې نه صرف زمونږ په پښتنه او پاکستاني یا افغاني معاشره کې او ټولنه کې چې دا کومه موضوع ده د دې کومې ستونزې دي د هغې په باب له زما څه ذمهواري جوړیږي. لومبنی سوال دا دی چې به حیثیت یو فرد به حیثیت یو پښتون به حیثیت یو شهري زما څه ذمهواریانې جوړیږي ما تر اوسه پورې څه کړي دي او زه څه کولی شم زما په لاس کې به حیثیت فرد یو ذمهدار فرد څه څیز دی او زه څه کولی شم. په دې کې به څه دوراندیشي یا څه څیزونه داسې وي چې هغه به مونږ ته په خپله پته لګیږي څه به داسې وي چې هغه به مونږ ته معلوم نه وي نو هغه به د دوی ملګرو له خوا نه مونږ ته مخې ته راځي چې یاره په ټولنه کې چونکې د ټولنې د پرمختګ لپاره باهمي اشتراک او باهمي تعامل ډیر زیات ضروری وي. نو اولنی سوال د پیل سره به دا وي چې به حیثیت یو فرد به حیثیت یو پلار د خاندان د یو وګړي زما څه ذمهواري ده زه هغه ذمهواري به څنګه ترسره کوم که زه یې ډېر زیات اسان کم نو که د دې کمیونټي یو فرد زما په کور کې وي زما په خاندان کې وي زه به هغه څنګه هینډل کوم د هغې دپاره به زما ذمهواریانې څه وي. دغه رنګې د دوی له خوا نه چې دوی په خپل کور کې یا زمونږ په ټولنیز ساخت کې کومې ستونزې لري هغه به څه وي او لږ به زه دا هم وایم چې تر څو پورې مونږ څومره کمیونیکیشن کړی دی د بابا سره یا د دوی ملګرو سره نو په هغې کې څه څیزونه داسې هم دي چې عموما دا یو رایه ده چې یاره د سماج د طرف نه ډېر زیات مسایل دي خو زه نن ګڼمه بلکې ما داسې بعضې څیزونه محسوس کړي دي چې د دې کمیونټي له خوا نه هم ډېر زیات هرډلز شته دی چې هغه د دوی د مسایلو په حل کولو کې مونږ ته هرډلز جوړیږي خنډان جوړیږي. نو دا ټولې خبرې به نن ډسکس کوو. یو بل څیز دی بابا ما ته دلته کې د ټرانسجنډر کمیونټي په حواله باندې د هندي تهذیب د اسلامي تهذیب او دې سره سره د تمامي دنیا چې کوم د ټرانسجنډر کمیونټي په حواله باندې افکار دي آرا دي د هغې یو تمهید تړلو په باب لکه زه ووایم نو دا چونکې ټول لیکوالان دي او ټول شاعران ادیبان یا صحافیان دي
نو د پښتو ادب په حواله باندې یا د نړیوال ادب په حواله باندې د ترانسجنډر کمیونټي چې کومه ارتقا یا کوم ایولوشن شوی دی نو په قدیم یونان کې د نن نه تقریبا 4.5 زره کلونه وړاندې ترانسجنډر کمیونټي ته یو تقدس حاصل وو د دوی د خپل انفرادیت په وجه باندې د خپل جنټیکل ډسټینکشن په وجه باندې په یونان کې دوی ته یو ځان له نوم ورکړل کېدو یو ځان له ذمہواریانې ورکړل کېدې او یو خاص قسم تقدس او احترام وربخل کېدو بیا د دوی چې کوم ورلد ویو یا د عباداتو په حواله باندې د ذمہواریانو په حواله باندې کوم احترام وو هغه د مختلف قسمه دغه نه تیریدو د ارتقا نه را تیریدو د نن په دور کې یا خصوصا د په مشرقي ساحه کې د نگهبان په حواله باندې یا د یو وفادار نگهبان په حواله باندې په تاریخ کې د ترانسجنډر کمیونټي چې کم خدمات دي هغې ته ډیر په درنه سترګه باندې کتلی کیږي د دې نه علاوه په کریټیکل ډسکورس کې که مونږ ګورو نو یو 2-3 پیړۍ وړاندې د فیمینن ورلد ویو یو غوغا ده په دنیا کې په هغې کې لیټرري ډسکورس حوالې سره ماته چې کوم د ټولو نه اپیلینګ سیز دی هغه دا دی چې که مونږ یو ایشو هینډل کوو یا یو ټیکسټ انالایز کوو ډاکټر صاحب نو کچرې په هغې کې فیمینن اپروچ جدا وي نو وای نټ چې هغه زه ایکسپټ کم او فیمینن اپروچ د فیمینزم د پاره یو ډیر غټ دا ټیم سوال هم دی چې کدا تمامي دنیا واقعي د فیمینن ډسټینکشن منی نو هغې لپاره پکار ده چې هغه مخې ته راوړي بیا دغه بحث دې نقطې ته را رسېدلی دی چې یاره فیمینن ورلد ویو یا میسکولن ورلد ویو چې کومه ده زنانه نقطه نظر او نارینه نقطه نظر د دنیا د ایډرس کولو په دې کې یو بل نقطه نظر هغه د ترانسجنډر کمیونټي هم دی چې دوی دنیا څنګه ایډرس کوي نو نن به زه دا یو نقطه هم چونکې مونږ ته موقع ده هغه به غواړم چې په هغې باندې دوی خامخا خبره وکړي چې یاره یو ایشو که هغه خانداني وي که هغه ادبي وي سیاسي وي یا سماجي وي زموږ د ژوند سره تړلی وي هغه څنګه میسکولن هم نه دی هغه څنګه فیمینن هم نه دی او هغه څنګه ترانسجنډر دی یعنی مطلب د دوی چې کوم ورلد ویو دی هغه څنګه د میل نه یا بدل دی یا د فیمیل نه بدل دی او دا بدل په شانتې د غلط یا د ښه نه ده هر مختلف سیز ضروري نه ده چې هغه دی غلط وي بلکې هر مختلف سیز د ژوند یو جدا اړخ هغه زمونږ مخې ته راولي نو په دې بنیاد باندې به دا ټوله مکالمه چې کوم ده هغه شروع کوو زه خو اول د ټولو ګډونوالو چې کوم ملګري دلته شاعران ادیبان صحافیان هغه راغلي دي نو د هغې شکریه ادا کوم پکار دی چې دا انټریکشن زیات وي سنجیده وي په محبت باندې وي په انساني احترام باندې مبني وي یو بل ته د لاس ورکولو په بنیاد باندې وي په دغه تمهید باندې بنن دا ټوله خبره کوو په هغې کې ستونزې حل لارې ذمہواریانې زمونږ ستاسو او د یو بل سره د پرمختګ دپاره یو لړۍ پیل کول دغه تمهید به وي زه خپله سمیع الدین ارمان ډاکټر صاحب به خپل تعارف وکړي بیا به تاسو وکئ بیا به دوی وکړي بیا به دوی وکړي دغه رنګې به دلته چې کوم تمهید وتړلی شي د هغې نه بعد به بیا چې کوم آډینس دي هغوی به خپل انپوټ شاملوي او دا مکالمه به دغه رنګې مخ په وړاندې بوزو مهرباني ارمان صاحب ډاکټر عمر شفیدی پېښور یونیورسټۍ کې د جنډر سټډیز ټیچر یم دلته راځو ډېر ریګولر راځو ورسره سوشل اکټیویټیز هم کوو مننه ارمان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهله السلام علیکم تاسو ټول مینوال ته اور خبره دا ده چې زما نوم آرزو خان دی زه د ټرانس کمیونټي پریزیډنټ یم د خیبر پښتونخوا اور فرست گورنمنٹ اپلائی یم گورنمنٹ جاب هم کوم
په دې نه علاوه زموږ یو اداره ده منزل فاونډیشن چې موږ رجسټر کړه د خپل کمیونټي دپاره چې کوم پړه لیکه خواجه سره او د هغوی عمر چې کوم دی هغه به اوریج کېدو د هغوی نه ټایم تلو د هغوی تعلیم ضایع کېدو ځکه چې ګورنمنټ طرف نه موږ ته څه جابز نشته څه کوټه نشته نو د هغې دپاره هم دا اداره جوړه کړه فرسټ اداره هم جوړه کړه د هغې د فاونډر یم د منزل فاونډیشن دې نه علاوه ټرانسیکشن الاینس جنرل سیکرټري ما نور د پولیس کمیونټي ممبر یم بس دا زما تعارف دی خپل کمیونټي لپاره خدمات کوم مونږ ډېر شکرګزار یو ستاسو چې یاره د لنډ وخت کې څه لږ ډېر داسې واقعیات هم وشو تاسو سره ستاسو کمیونټي سره بیا په مین سټریم میډیا باندې داسې څیزونه ډیپیکټ کیږي هم نه یا که راځي نو هغه ډېر غیر سنجیدګۍ سره اخیستل کیږي نو مونږ د مفکوره ریسرچ اینډ ډیولپمنټ سنټر لخوا نه دغه کوشش کوو چې دا مسایل ذمهوار خلک په ذمهوار فورم باندې په یو ذمهوار نقطه نظر سره مخ په وړاندې بوسي تاسو السلام علیکم چې زما نوم سوهانه ده او زه یو خواجه سره یم او ارزو سره د ارزو سیکرټري په توګه کار کوم جی ډېره مننه السلام علیکم زما نوم تانیا ده د دې ارزو خان شاګرد صحیح ډاکټر صاحب زه لومبنې یو دغه کوم که نه یو ما ذهن کې چې کوم څیزونه دي بیا کوشش کوو چې تاسو هم مخکې کېږدئ که دی خبره کول غواړي هغه هم خو زه یو د تمهید په بنیاد باندې مشرقي روایت چې کوم دی په دې کې د ټولو نه منفرد څیز هغه خانداني نظام دی او که هغه هندي روایت دی یا دلته اسلامي روایت دی یا څومره مطلب په دې ساحه کې یو تاریخواله ده یو ژوند تیر شوی دی نو هغې کې د خاندان د یونټ یا د خاندان د اکایي یو ډیر غټ اهمیت دی زه دا وایم چې دا کوم سماجي جبر دی چې مور او پلار د یو خاص قسم سماجي جبر د وجې یعنی خپل رشته د وینې رشته د مور پلار هغه رشته هغه د ټول څیزونه بېمعنی شي او هغه سماجي جبر چې دی هغه وګټي نو په دې خانداني یونټ کې مطلب داسې څنګه ممکن ده چې دا کمیونټي مونږه مطلب خپل برخه کړی شو یا په دې حواله باندې چې مور پلار خاندان او دا ټول سماج دا خپل برخه یقینا دې نه څوک انکار کولی شي چې یاره دا زمونږ برخه نه ده یا زمونږ نه جدا کوم څیز دی د دې دپاره بنیادي یا ډومبنی قدم هغه څه کیدی شي بالکل او تاسو خبره دی باندې وکړئ زه به دا وایم چې انسان د لاس داسې کې که نه د دې دا سایډ مه ګورئ د دې شاته سایډ هم ګورئ جی بل زموږ معاشره کې ماشاءالله ډېر پړ لکه کسان دي ډېر ایجوکیټډ خلک شته او زموږ معاشره هم یو ښه طرف ته روانه ده خو چونکې زموږ بدقسمتي دا ده چې خواجه سرای یو او ډېرو مشکلاتو سره هم ډغرې وخوړلې فیملی سپورټ دا پکار دی چې یو ماشوم دی ستا په کور کې د زنانو کپړې اچوي هغه ستا په کور کې چې دی ناخن پالش پورې کوي هغه سرخي مږي هغه بنګړي اچوي تاسو د هغه که تاسو نور څه باندې نه پوهېږئ په دې خو پوهېږئ چې دا لیډیز کرکټر دی ولې ادا کوي دی ولې دې طرف ته چې دی نو د ذهن ځي دی هلکانو سره میچ ولې نه کوي څه فټبال ولې نه کوي د هلکانو لوبې موبې ولې نه خوښوي خو مسله هم دغلته دا شي چې هغه ته په کور کې د هلکه ځان یې څه جړا جوړ کړی دی هلکه ځان یې څه بدک جوړ کړی دی ماشوم نه پوهېږي چې زه څه کوم څه نه کوم د هغه ذهن دا نه مني بدک څه ته وایي جړا ته وایي هغه په سوچ کې شي د هغه ذهن کې دغه یو خبره فکر شي چې دوی جړا یم زه بدک یم کېدای شي به دې شي د دوی ته ښه ښکاره شی یم ځکه یې ما ته دا نوم هغسې هغه د هغه شي سره نوره مینه محبت پیدا شي بیا یا شروع یې پرې وټکوي پلار یې پرې وټکوي هغه وایي چېرې دا خو ضرور دی خبرې کې څه خبره شته نور هم هغه طرف ته ذهن شي نو که هغه د قرآن سبق وایي که هغه د سکول سبق وایي که هغه ته تکلیف یو ذهن د هلکانو طرف ته ځي خو هغه بیا نه سي هغه د سوچ کې شي د هغه ذهن کې دا فکس شي چې ما پې رور نه به هلک ما پې بېعزتي وخوړه ما پې پلار نه به هلک زه په کور کې چې دی نو ټول وکنځلمه په نوړې نوړې په خبره خبره راته دا وایي چې ته خواجه سره یې اجړه یې پاسه دلته نه هلته کښېنه دلته کښېنه دا مه کوه هغه مه کوه هغه سوچ کې شي اټومیټیکلی د هغه ذهن کې فکس شي خو دا تاسو دا پته نه چې خواجه سره ولې داسې کوي ماشوم ولې داسې کوي دا د الله طرف نه یو تخلیق دی دا الله پاک تسلیم کړی دی په دې دنیا باندې او دا چې کوم دی نو د هغوی اټومیټیکلی د هغوی په جسم کې د هغوی په هغه مزاج کې د هغوی په خوی بوی کې دا عادتونه الله پاک اچولی دي دا هغه په خپله نه اچوي
که چېرې زما خوښې چې یاره زه ووایم چې زه خواجه اسرار نه یم د یو بدماش جوړ شم زه نه شم جوړېدی صحیح دا زما بس کې نه ده که چېرې زما بس کې دی نو زما به دا نه و چې دا ماشوم ما ته داسې ناست دی یا ما داسې وځم راوځم ما ته ګوري ما سرې شنې جوړې چولي زه په میدان ګډېږم دوی به ما پیسې ولي زما پلار ملا دی زما رور چې دی نو یو ښه ځای کې جاب کوي لکه نه نو دا هغه د پیغورونه خلک ورکوي پیغورونه ولې ورکوي هغه له پکار دا دی چې ته دا ماشوم راونیسې تا ته پته دا خواجه اسرار دی ته هغه له دومره مینه ورکوه حل مه ورکوه ته هغه له تانې مه ورکوه ته هغه راونیسه خپل زړه ته یې رانږدې کړه ستا په کور کې دي هغه خو ته دونه مجبوره کړي چې ته په هره خبره په ادابې هغه د مونږ برادرۍ پورې راورسي ټیک ده خپل روح پورې راورسي خپل کمیونټي پورې راورسي ولې چې اکسپټینګ هغه ته کور کې نه ته دومره هغه اکسپټ کړه چې ستا په کور کې پاتې کېږي بېشکه د خواجه اسرار ته په هغه ښه تعلیم وکړه هغه له ښه تربیت ورکړه هغه چې سبا کامیاب شي د دې پاکستان یو ښه باشنده جوړېدی شي خو د مور پلار یو دا ګیله وي چې یاره دی په کور کې چې کوم نورې زنانې یا نور کوم ماشومان دا مطلب هغې په شانتې نه وي لکه مطلب دی دا یو کمپرومایز نه کوي چې د کور کوم ماحول دی که نه نو دا دی خرابوي نو یاره دا رښتیا دی چې دی د خپل کور ماحول خرابوي که نه دا داسې ماشوم چې کله راغټېږي که ته کوي چې مدرسې ته دغه مدرسې ته ځي او که ته کنځلې کوي نو هغه کنځلې زده کوي که ته یو نشې تماشې دی ته بوځي نو هغه نشه تماشه کوي سبا هغه نشه ییز ځي دا ډیپینډ ټول هر څه په خپل پیرنټس باندې دا په خپل مور پلار باندې دا چې خپل بچي باندې هغه په سر باندې لاس کېږي او هغه د کامیابولو طرف ته بوسي یو ماشوم هم به دې نه پوهېږي چې یاره دا څه کوم دا د ښه کوم که دا د بد کوم هغه چې په خپل ښه بد پوهېږي نو هغه د دې هر څه نه پار شوی وي هغه نه خواجه اسرار جوړ شوی وي هغه چې زمونږ د برادرۍ پورې رارسي نو د هغه ټایم کې چې دی نو بالغ هم نه وي هغه په دې په دې کمیونټي کې چې رارسي که هغه د بالغ توب نه واوړي نو لیټ راوځي خو د مشکلاتو په وجه یا د کور د هغه سختیات په وجه لیټ مونږ پورې راورسي خو راوځي خامخا زمونږ خواجه اسرار د کور ماحول نه خرابوي زمونږ خواجه اسرار که چېرې د کور ماحول خرابولی نو پکار دی چې هغه ټول بیا داسې وي هغه ټول هم داسې وي خو زمونږ خواجه اسرار خو که دلته کې راشي نو زه خپل آفس کې کار کوم ما خو یو سړی خراب نه کوم ما خو د هغوی په رویه کې هېڅ چینجینګ را نه ویستو په کار خو دا چې زه ما خپل کور چې زه خرابوم په کار زه آفس کې هم خلک خراب کړم د هغوی ذهنونه خراب کړم زما تقریبا 9-10 سال وشي زه خپل ګورنمنټ جاب کوم ما خو چېرته کې ونه کته چې ما یو کس د لاسه نیولې راځه مړه دلته کې سره نوکري کې ما سره کښېنه راځه پنډیتوب کوه ما سره پیسې راغونډوه ما سره ډي جې چلوه ما خو چا باندې مونه کو چې ته په خپله باندې ټیکې که نه تا څوک هم نشي اوټ کولی څوک ته یو غلط ځای ته نشي بوتلی څوک در باندې غلط حرکت نشي کولی خو چې ته په خپله دننه نه خراب یې ځکه خواجه اسرار یم خو چې زه دننه نه ټیک یم نو ټیک به یم چې زه خراب یم ما څوک نشي زمولی خبره ټوله دا ده خو چې یو پیرن یو ماشوم باندې لاس په سر کېږي او هغه ته وایي چې نه دا سمه لار ده دا غلطه لار ده او مینه به په محبت باندې پوهېږي په مینه محبت یې ځان ته رانږدې کړي نه به چېرې هم غلط دی ته نه دي زمونږ مور پلار په مونږ باندې لاس نه دی ښودی زمونږ نن دا حل دی که چېرې هغوی مونږ کابو کړی وی زما ډېر بډ کوټیوالي کې مور وفات شوه درونو را سره مینه محبت نه و د والد صاحب را سره مینه محبت نه و نفرتونه دونه نفرتونه یې راکړل چې زما هغه ذهن کې دغه و چې یاره خدای پاکه زه به کم طرف ته ځم د جینکو کپړې د هلکانو سره لوبې نه کول جینکو سره لوبې کول چیندرو کول میرګاټې کول کله څه کول اخره کې رو ذهن هم جوړېدو دوی پورې راورسېدو چې کوم دی کې میټریک مې وکړو لاړم یو دی کې مې د سوګیس آفس کې ډاکومنټس جمع کړه نه نه یاره مونږ تا آفس کې نه اخلو تا ته خلک ګوري د خلکو ذهنونه به خرابېږي ته خواجه اسرار ښه بیا بل د بجلو دفتر ته لاړم واپډې ته هلته مې ډاکومنټس جمع کړه نه مونږ تا نه شو اخیستی خو خدای پاکه په چیو په خولو مې والې په صفایۍ باندې مې واغلې پس نه د خلکو به سر سبا څه حرکت کړی دي موار به څوک کي لکه مونږ هغه جواب باندې ایښودلو باندې هغوی چې کوم دی نو پیمانه کېږي نو بیا د هر څه نه چې زه دغه شم نو ما یې دې خېټې له خو به څه ګټلی مې داسې خو نه چې زه به داسې ګرځم او اوږې تګې او د کوڅو کې به خیرونه غواړم او دا به کوم ما خو میټریک تعلیم دی لږه فایده خو به ترې بالمه نن نه 10 کاله شاته خبره کوم رالم خپل کمیونټي لا دوی ماله لاس راکړو دوی سره پاتې کېدم دوی ماله کپړې راکړي دوی ماله خوراک راکړو رو مې خپل سټرګل کولو مې افتخار چودھري ټایم کې چې کوم چیف جسټس و هغه یو کوټه منظوره کړه 3% کوټه وه هغې کې د لاړم ما خپل انټرویو ورکړه څو خواجه اسرار و هغې کې زما انټرویو پاس شو دا زما لپاره ډېره خوشقسمتۍ خبره وه ما ګورنمنټ جاب شروع کړه زما د کمیونټي به ما ته ویل میډم
ته خو دومره ښکلي ښه پیسې در باندې میدان کې ورېږي، ښه قیمتي سوټ تا چولی شي، دې ټایم کې ستا یو نوم دی، ستا یو لکه ډېره ښکلي یو دا یو هغې، نو دا د څه دپاره ستا څومره تنخواه ده؟ مې 8,500 8,500 باندې ته څه کوې؟ مې زه 8,500 نه کوم، زه عزت له کوم. سبا دې معاشره کې دا ونه وایي انټرنیشنل څه ته باندې څوک دا ونه چې پاکستان کې خواجه سراف د ګډېدو نه یا د سیکس نه علاوه بل څه نه شي کولی. دا به زه د دنیا ته ښیم چې زمونږ پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې داسې خواجه سراف هم شته چې ګورنمنټ جاب هم کولی شي او خپله کمیونټي یو ښه طرف ته هم راوستی شي. نو د هغې نه پس ته ما خپل کمیونټي ته دا خبره وکړه، بیا زما کمیونټي هم دا کوشش کو چې چا تعلیمونه پرېښودو هغوی دوباره تعلیمونه شروع کړه، چا چې دا جواب نه کول هغوی دوباره جوابونو دپاره اپلای شروع کړله. بیا زموږ ارګنایزیشن کې مونږ منډې تړدیوالې هغه شکر الحمدلله په 2001 د جنوري 2021 کې رجسټر شو. نو زه ډېره زیاته الله نه په دې باندې خوشحاله شوم، خو ولې چې دا هر څه زموږ خپلو کې یو بل سره سپورټ و. نو که چېرې دا راغلی ده، دا اوس د سوات نه راغلي، که زه راغلی یم زه د دیر نه راغلی یم، که دا راغلی دا د کابل نه راغلی ده، ټیک ده. خو دلته کې مونږ دا نه دي کړي، که دا سیک دی، که دا هندو دی، که دا مسلمان دی، ټول په یو شان په یو طریقه په یو پلیټ په یو دسترخوان کې. نو چېرته دا مذهبونو سوچ هم نه دی کړی، چېرته دا سوچ هم نه دی کړی چې دا د کومې علاقې نه راغلی دی، دا کابلی دی یا د پښتون یم یا دا پنجابی دی د پښتون یم. دا خبرې مونږ ګډو کړي نه دي. خپل درونو خویندو د بچو د مور پلار په شان وخت هم تېر کړی دی چې کوم استاد زموږ هغه زموږ ته د مور پلار درجه ورکړو، کوم چې زموږ شاګرد شي هغې ته هم د بچي درجه ورکړو، کوم چې آپس کې د یو استاد شاګردان وي هغې ته هم د خویندو ورونو مثال ورکړو. نو دغه موږ خپلو کې یو رښتینې مینه محبت جوړ کړه چې دا ما له عزت راکوي، د دې له عزت ورکوم. نن ماشاءالله په داسې ځای کې کېناستو چې دا خبرې ښکاره شي دې خلکو ته. خو زمونږ دا سرې شنې جوړې دا میکاپونه دا هر څه سینګارېده خلکو کتلي دي، خو زمونږ شاته غمونه خلکو نه دي لیدلي چې زمونږ نه شاته بیک سایډ څه دي، زمونږ څه مسلې دي، زمونږ څنګه ژوند دی، زمونږ څنګه ژوند تېرېږي. ټول نه پهله زمونږ د رهایش مسله څوک مونږ له کور نه راکوي، دا اجرا دی، دا محله کې ګند جوړوي، د پسې خلک ځي، د پسې خلک راځي، د پسې خلک راځي. تاسو د څه دپاره د محلې د علاقې یو ناظمي، بیا د هغه نه لاندې هغه سره کمیونټي کې خلک یو یونیني تنظیمي، تاسو تنظیم راغونډ کې، تاسو ناظم راغونډ کې، په ما پسې یو شرابي رالو، هغه شرابي راونیسئ، پولیس لیبر کې هغه ته په جمع باندې پوره یونین ډنډې ونیسئ. ته دې خواجه سراف پسې راغلی، ولې راغلی، څله راغلی، په نشه کې څنګه راغلی، دا زمونږ د محلې حصه ده، دا زمونږ بچی دی، دا په دې محله کې پاتې کېږي. تاسو هم په دې معاشره کې اکسپټ کوئ. صحیح چې تاسو موږ نه اکسپټ کوئ، ته اوس ما پسې کس راغی، دلته یو شرابي راننوتو، هلکه دا د محفل نو باز دا خو دا محفل خرابوي، د دې د لاسه خو دا محفل خراب شو. خراب شو ولې خراب شو؟ ما خو نه دی راغوښتی که نه، ما پسې راغلی دی. زما د معاشرې، زما د پاکستان د بچو، د دې ماشومانو، د دې هلکانو، د دې ځوانانو دا حق زما د دوی سره دا جوړېږي چې دوی به زما دا تپوس کوي، دا زما د کلمې رور دی. زه د دوی په معاشره کې پیدا شوی د پښتون په کور کې یم، زه څه د یوټیوب نه یا د فیسبوک نه ډاونلوډ شوی نه یم، زه یو انسان یم، خو ما اکسپټ کوي او تاسو ما نه اکسپټ کوئ. دا زما غټه کمزوري ده چې په ما ډزو شو، ته ما په قرباني مړه وباس، دا ځای پې خالي که ده خو ګند جوړ کړی دلته کې. زه خواجه سرای یم، زما د مجبورۍ نه غلطه فایده اوچتېږي. که یو کمرې ما له راکوي په کرایې باندې، په رینټ باندې، مړه دا خو د شپې لکه په زرګو روپۍ پیدا کوي. دنه 1,000 روپۍ کرایي څه لالي، دنه 15,000 واله، دنه 1,000 واله. زما د مجبورۍ نه فایده اوچتوي. نو که زه ګډېدو لزم، که زما تبه وي، که زما بخار وي، که زما زکام وي، که زما په وجود تکلیف وي، که ما کې دنه څه بیماري ده هغې ته به څوک نه ګوري. زما 50,000 زما 80,000 زما 1,00,000 روپۍ هغه شیندلو ته به ګوري، هغه هلته ګوري، هغه هلته 20 برخې کېږي. ټیک ما پسې شاته سونډ واله ناست د هغه برخه به وځي، ما سره چې کوم ګډېدو واله دی د هغې برخې به وځي، ما سره به ګاډي واله تلي، ما سره به 20 خېټې مړېږي په هغې باندې، هغې ته څوک نه ګوري. خو هغې که دا صرف د ارزو دي، صحیح هغه پیسې به زه وروړم، دا هر څه به ورکوم، خو دا سوچ د معاشرې کې دا د خلکو سره نشته چې د دې به شاته څه فیملي وي، د دې به شاګردان وي، په دې روژه هم راتلی شي، په دې محرم هم راتلی شي، د دې د عمرې حق هم شته، د دې د حج حق هم شته، دا به ځان له څه جمع کوي، اخرنۍ وخت به هم ځان له خیرته کوي. په تاسو بډاپه راځي، په مونږ باندې هم راځي، بالکل په مونږ ځواني تېرېږي، په تاسو باندې هم تېرېږي. نو داسې هر یو لیول سره داسې یو سیسټم برابرول پکار دي معاشره کې، چېرې دا اکسپټ کوي اول خپل کورونو کې خپل بچي چې دې طرفونو ته زموږ طرف ته نه راځي. مطلب تاسو دا ګڼئ چې که کورونو کې دا مسله چې مور پلار دی اکسپټ کړي نو خو دا کمیونټي به جدا نه جوړېږي. جی بالکل. نو تاسو ته دغه حل ښکاري که تاسو جنیټیکلی
چې کوم خپل ضرورت دی ادا ګڼئ چې یاره دا زما په کور کې نه پوره کیږي زمونږ د ځان له یو کمیونټي مطلب ځان له یو ویلیج یا ځان له یو سیز تاسو څه ګڼئ چې دا د په کور کې حل شي مور پلار دی دا حل کی که نه تاسو دا ګڼئ چې یاره نه زمونږ کوم داسې ضرورتونه هم شته چې هغه په دې معاشره کې په دې خانداني سټرکچر کې په دې خانداني ساخت کې ممکن نه دي چې مونږ تیر کړی شو دې حوالې سره ستاسو حل لاره یا ذهن کې څه دي زمونږ وخت چې که مونږ له کور کې عزت او مینه محبت هر څه ملاویږي که نه او مونږ په خپل مرضی ژوند تېروو زمونږ کور کې ډېر ښکلی وخت تېرېږي صحیح ده خو چې څوک مونږ کور کې برداشت کړي مونږ محله کې برداشت کړي مونږ کلي کې برداشت کړي دې نه پهله زه تاسو د پهلنۍ خبره کوم چې تاسو وایي چې خواجه سرا چې کله کور کې وي نو هغه د کور ماحول خرابوي د کور ماحول چرم خو به ماشوم بیا به څنګه د کور ماحول خرابوي محله خلک به خواجه سرا خرابوي خواجه سرا به څنګه خو به وړوکی او به څنګه پاس یا به څنګه د کور ماحول خرابوي خالي به چېرته لپسټک لګوي یا به چېرته د ښځو لپټې راخلي هغه خواسم جینکۍ چې کوم ماشومان یې هغوی هم کوي ها نو بهر خو نشي وتی خواجه سرا هم مالو پټه کې هم بار نشي وتی بار به هم خلک چیړي ټول نه پهله خدای جړه بعد خواجه سرا دا ورته د کوره میلاو شي نو چې کور کې ورته وي نو بهر خو ورته ټول وي خامخه نو لکه په زندګي کې داسې کېدی نشي چې خواجه سرا به د خپل کور ماحول خرابوي خو د کور کې د وړو نه هم یریږي د غټو نه هم یریږي ماشومان نه هم یریږي یو ګډ کې ناست دی په کور کې داسې وي ته وایي چې دا دې کور کې نشته کمرې نه هم نه راوځي کمرې نه هم نه راوځي کمره کې د ناستې مشر ورور پرې راځي لای پرې راکېښودي چې وایي ولې بهر راوتې بهر ولې ناست دی بهر ولې راغلی ټولې مسلې دا خو پیله نه د کور نه شروع شي بیا د محلې نه بیا د کلي نه شروع شي ټول نه پیل دا خبره چې دا بالکل غلطه ده چې خواجه سرا د کور ماحول خراب دی ٹھیک ډاکټر صاحب تاسو مطلب چونکې جنډر سټډیز حوالې سره پوره یو مطالعه ده دنیا مو کتلې ده د امریکې ماحول مو کتلې دی زه خپله شپږ اووه میاشتې بهر پاتې شوی یم هلته به دا یو رشک ماته راتلو چې په معاشره کې مطلب دا کمیونټي به داسې حل وه چې چا به مطلب هغه نظر کې د سره فرق نه و چې یاره مطلب یا دا ټرانس دی یا دا میل دی یا دا فیمیل دی نو د خپلې مطالعې د خپلې تجربې په بنیاد باندې تاسو څه ګڼئ چې یاره زمونږ په دې خطه کې د دوی د مسایلو حل هغه په دې خانداني نظام کې د دوی ځایول دي او که نه په معاشره کې د یو ترډ کمیونټي په بیس باندې چې کوم مطلب به هر حال په دنیا کې په دې زمونږ په علمي دنیا کې یو دریم نقطه نظر یا د یو دریم جنس کم تصور چې دی ظاهره خبره ده چې هغه خو به بیا په دغې کې نه ځایږي یا که ځایږي کوم شرایطو سره به ځایږي په دې واله باندې ستاسو څه خیال دی مننه ډاکټر صاحب بدقسمتۍ نه په تاریخ کې پراته دي دا شیان چونکې ټولنه زمونږ هغه پیټریارکل ټولنه ده په دې کې بیا زه لږ پوسټ ماډرن او پوسټ سټرکچرل آرګومنټ کوم چې دوی انسانان په دوه ډلو کې د جنس په بنیاد باندې ویشلي دي او بیا د جنډر چې کوم رول ورکړل شوی دی په ټولنه کې چې ستا رول څه دی یا نر دی یا ښځه ده که نه په هغې کې بیا نر چې کوم دی هغه لی بیا اوچت مقام ورکړی دی ښځه بیا لاندې ګرځولی دا چې کوم پوسټ ماډرن فیمینزم دی هغوی بیا دا خبره کوي چې نه بیخي دغه چې کوم تاسو باینري اپوزیشنز را جوړ کړي دي د نر او د ښځې او بیا دا یو نارمل ګرځولی دی دا بل اب نارمل ګرځېدلی دی که نه دا یو لم پریفرنس ورکړی دی په دې بل باندې مطلب نر چې کوم دی اوچت دی ښځه بیا مطلب لاندې ده که خیال مو کړي وي زمونږ په ټولنه کې چې څومره لکه مطلب ځینې متلونه راواخلي د ښځو سره تړلي که نه مطلب هغه هاف هیومن یې ګڼلی بلکې دا یې نیمګړی انسان ګڼلی ښځه بلکل بیا دغه پوسټ ماډرن تھینکینګ دا وایي چې دغه دوه کیټګریز نه دي د نر او د ښځې مینس کې نور کیټګریز هم شته دی بلکل دا بیا کویر تیوري راغله بیا د ال جی بی ټي موومنټ وچلېدلو اوس د بدقسمتۍ نه زمونږ په دغه پیټریارکل دغه پلارواکۍ په نظام کې د نرواکۍ په دې نظام کې په دې کې بیا درېیمه کیټګري لکه ټرانسجنډر یا ټرانسیکشوال دا اډو ریکګنایز کېږي نه چې دا شتون هم لري او که شتون لري اول خو به دته دا ریکګنایز کوي چې دا لکه انسان دی ټیک دا زما غوندې انسان دی دا مطلب چې دی زور ورکړي دی خوږېږي دی چې ورسره خوږه خبره وکړي خوشحالېږي دله چې څپېړ ورکړي خوږېږي د ده فیلینګز لري دا
جذبات لري، دا ضرورتونه لري، هر قسمه ضرورتونه لکه نور انسانان یې کړي. بالکل. نو د بدقسمتۍ نه اول خو دا ریکګنایز کېږي نه چې دا تھرډ کیټګري یا فورث کیټګري یا بله کیټګري هم شته دی، بس صرف نر دی او ښځه ده. بیا چونکې شتون خو لري، مطلب ترانسجنډر خو شتون لري، دا یو حقیقت دی. اول دا منل دي ټولنې ته چې دا شتون لري، یا نور انسانان شتون لري، دا هم شتون لري. بیا به د هغې مقام څه وي؟ آیا ته د نورو انسانانو سره، نورو نرانو سره برابر انسان ګڼې که یې نه ګڼې؟ که نه بیا به موږ دا خبره کوو. نو دلته بدقسمتۍ نه بیا چونکې د دوی هغه خپل اورینټیشن، د هغوی هغه رجحانات، مثال هغه غواړي چې زه د ښځو غوندې جامې واچوم، زه د ښځو غوندې ناسته پاسته وکړم، د هغه یا جنیټیکلی یا سوشلی څه وجه چې کېدی شي، که نه هغه بیا بیل بحث دی. هغه غواړي چې زه په دې کټګري کې ښه فټ کېږم. نو که ته دا انسان ګڼې او یو تھنکینګ بینګ یې ګڼې چې د ده له خدای مازغه ورکړي دي، د له خدای سوچ ورکړی دی، او دا انسانانو نه دي را جوړ کړي. دوی لکه خبره وکړه چې زه د یوټیوب او د فیسبوک نه یم ډاونلوډ شوی. بالکل. که تاسو ګڼئ چې موږ ټول د خدای مخلوقات یو، خو زه یم مخلوق یم، او زه په خپله خوښه خو نه یم را جوړ شوی. بالکل. زه خو چا یو خالق دی چې تاسو ټولو په ایمان دی، د هغه مخلوق یم. بالکل. زه بیا چې کوم دی زما دغه رجحانات دي چې زه د ښځو غوندې ناسته پاسته وکړم. بالکل. نو آیا ته دغه دا انسان دا ایز ا تھنکینګ او فری بینګ منې که نه چې خپله خوښه وکړي؟ ټیک. که نه یو وارې چې موږ دا خبره ومنله، ټولنې دا خبره ومنله، نو بیا به دا پلار به یم اکسپټ کوي، لکه دوی خبره وکړله، ورور به یم اکسپټ کوي. خو د هغې نه اوس ټولنه کې په ورو ورو بیداري راځي. نو خلک چې کوم دی که نه علمي نوي نوي ډګرونه ایکسپلور کوي. علم هغه چې کوم محدود یې ساتلی و، هغه اوس چې کوم دی ډېر پراخه شولو، د خلکو رسایي حاصله شوله، سوشل میډیا راغله، خلک سوچ کوي په دې خبره باندې. نو دا به په ورو ورو کېږي، دا زمونږ یقین دی چې کېږي به. په ټولنه په یو ځای نه ودرېږي، د ټولنې سوچ په یو ځای نه ودرېږي، دا مخکې ځي. بالکل. خو د هغې نه مخکې که ځینې مطلب مونږ د کورنۍ کې، په کور کې داسې ماشوم وي، دوی خبره وکړله چې دا ته په کور کې دننه اکسپټ کا، ورور دې اکسپټ کی، پلار دې اکسپټ کی، په ځای د دې چې ته دې سیکشولی فرسټریټډ سوسایټي کې، زموږ غوندې چې څومره فرسټریټډ سوسایټي ده، ته دا بالکل لیوانو ته بهر غذار کړي، د خپل بدن وینې، د خپل نسل، خپل بچې، دا ته لیوانو ته بهر غذار کړي. بیا دغه چې کوم دا اوس لارش کې بله ورځ واقع وشوله، بالکل، دا بیا داسې بې اثرې مخلوق غوندې کې وګڼل شي. بالکل. لکه خور لور ده، هغه خو بیا چې کوم دی که نه پلار تاسو اوس د هیومن رایټس نه رالو په هغې باندې هلته میټینګ و، د دې حوالې سره خپل علاج لاړو، ګورو مې واخوا جترا وریج ده، 50 سال عمر دی، ما هغه ویوړله، هغې باندې تکلیف و، زمونږ تکلیف ته چا ونه کته، زمونږ هغه ټیم درد ته چا ونه کته، او لیبارټرۍ کې هغوی دا خالي کمرې نه موقع نه فایده اوچته کړله، او هغې ما ته لاس واچو، ما ته ټچ کړم چې لکه ته اوریجنلی که نقلي مې دا ستاسو زه هینګ ودرېدم چې ته څنګه انسان یې، دومره شعور، دومره تعلیم سره، ته یو ډاکټرانو سره یو غټ سرکاري هسپتال کې ته ناست یې، ته ما سره دومره غټ بیهیویر کې، دا ستا لکه سوچ کې څنګه راله، تا ما ته لاس ټچ کو، ته ما ته چې دا اصلي دي که نقلي دي، ته څنګه لکه پوه نه شم زه. بیا هغه نه ما یو څپېړه وایستله، نن په هغې کې چې کوم دی کې زموږ بیا کمپرومایزینګ وشو، د هغه واړه واړه بچي وو، زموږ زړه کې الله پاک دومره درد او رحم ایښودی دی چې ما د هغه ماشومان هغه سسپینډ کېدو، هغه چې دی د عمره د ماشومان هغه روزي ختمېده، او ما د هغوی د بچو د وجې نه، د هغوی د تعلیم د ضایع کېدو د وجې نه ما ورته وویل چې نه مونږ خو داسې شوي یو، زه نه غواړم چې ستا بچي ته باید داسې خیرونه وغواړي. نو ما ویل ته چې معاف کوم، خو چې آینده لپاره داسې غلط حرکتونه کې په هغه هر څه له پاسه هغوی پی آر او چې کوم د هسپتال دی الټی آج نیوز کې، آج روزنامه اخبار چې کوم دی الټی په ما بیان ورکړو چې آرزو سی سی ټي وي فوټیج نه ثابته نه کړله، په پټ ګریوان سره
بانډا پور کې الزامات لگا لیے دا دومره لکه نیچ خبره وه چې ما لپاره آفس کې زما چې کوم پیرنټس دي دا ملګري مې دي ټول ماته چې دا څنګه چلو شو نو هغې باندې ما هیومن رایټس ته لیټر وکړلو او نن ټول یې هلته کې حاضر کړي او هلته کې کم کس چې په ما بیان ورکړو نو هغوی خپله غلطي تسلیم کړه خپل د غلطي اعتراف یې وکړو او هغې کې چې کوم دی نو ما لیټر وکړو چې د دې انویسټیګیشن دې وشي نو انشاءالله هغه لیټر به راځي تاسو ټول سره به شیر کوم دود کا دود او پانی کا پانی نو دا خبره ښه د دوی بیان کړه چې څه شوي وو که او اوس لکه ښځه بیا هم څه ناڅه د هغې وجود مونږ ریکګنایز کړی دی او بیا د هغې مونږ هغه پیټریارکس ذمواري هم اخیستې ده بالکل چې د ځان سره کور کې اوسوي که نه بالکل چې د هغه د بهر لیوانو نه ما چې درته وویلو چې دا چې کومه سیکشولي فرسټریټډ سوسایټي ده دا د ډېر زیات دا چې کوم د جنډر سیګریګیشن د وجې نه کېږي که نه مونږ وایو چې که مونږ نارمل یو مونږ ډېر ابنارمل خلک یو مونږ سیکشولي هم ډېر ابنارمل نه هغه پر ورډ په نارمل او ابنارمل څه بل قسم مینینګز لري هغه په ورډ غوندې کې یو بیا دلته تاسو ته پته ده چې زمونږ لکه پیډوفیلیا څومره روانه ده زه به دا ووایم په یوټیوب باندې یو ډاکیومنټري پرته ده د هیډن شیم اف پاکستان دا دې څوک وګوري که نه دا دې وګوري چې زمونږ د ماشومانو سره مونږ په سکولونو کې په کالجونو کې کارځایونو کې تر دا حده پورې دومره بدقسمت هغه یو چې هغه مقدس ځایونو کې هم نه دي بچ پاتې که نه نو بیا ته داسې ټولنې ته خپل بچې خپله وینه غذار کې بهر خو طالبانو ته غذار کړله بیا دغه شان واقعات راځي که نه او ته بیا دا وایي چې زه ډېر غیرتي یم زه ډېر غیرتي یم ځکه چې بس زما زوی و هغه چې کوم دی ځینې خویونه چې کوم دی د نرانو غوندې ناسته پاسته یې نه کوله نو هغه بس ما ډس اون کړل بس زه په دې غیرتي شوم ستا د هغه بچي سره چې هغه ځان ته لور وایي که زوی وایي هغه د هغه خوښه ده هغه سره بهر څه کېږي بالکل هغې باندې غیرت پکار دی که نه نو له بد قسمته زمونږ دغه ټولنه په ځای د دې چې دا سوچ وکړي چې دغه ماشوم په کور کې دننه دته پروټیکشن ورکړلی شي چې دا ابیوز یې ونه شي غلطې مطلب غلطو لاسونو ته پرې نه وځي څوک ورسره چې کوم دی زیاتې ونه کړي څوک یې هراس نه کړي دا پکار ده چې ځان سره وساتي که نه دغه به ستا غیرت وي بالکل نو دا د دوی خبره دا ده چې اول پر هغه په کچه باندې دا ریکګنایز کول دي بیا دوی په خپله هم بدقسمتۍ نه مطلب چونکې ټولنې د نرانو دغه نرواکې ټولنه چې کومه ده دې دغه پروټیکشن نه دی ورکړی نو دوی خو هم د خپل سروایول دپاره څه کوي تنظیمونه یې را جوړ کړي دي ارزو خان صدر ده هغه خپلې هلې ځلې کوي په دې کې دننه په ټولنه کې دننه بیا ستاسو غوندې خلکو د داسې خلکو چې هغه د انسان په درد پوهېږي هغه انسان ګڼي د هغه د سیکس او د جنډر نه یا د مذهب او د نور هغه نه بالا هغه انسان ګڼي د هغوی درد راوړي ټولنې ته یې وړاندې ږدي ټولنه کې شعور راوړي خو د دې سره سره د دې ریاست او ریاستي ادارو ذمواري جوړېږي او دوی ته به زه بیا یو خبره دا وکړم چې مطلب ستاسو که څه هم دا ډېر غټ کار دی چې تاسو خپل تنظیم لرئ تاسو وخت په وخت اکټیو یئ مختلف چې نور کم تنظیمونه دي په ټولنه کې ټولنیز تنظیمونه دي د هغوی سره ستاسو اړیکې وي خو ورسره تاسو ته ضروري دي چې د سیاسي ګوندونو سره د سیاسي مشرتابه سره او بیا چې کوم پرمختللي مطلب یا مطلب داسې به وګڼو چې هغه د جمهوریت کې په انساني ازادو کې انډیویژوال فریډمز کې یقین لري داسې ګوندونو سره ځان تړل د هغوی سره اړیکې نیول دا به هم ستاسو دپاره ډېر ګټور دي چې تاسو بیا په مطلب په پولیټیکل ایرینا کې ستاسو یو ریپرزنټیشن ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر تاسو ډېره تفصیلي او ډېر د پرمختګ دپاره چې کومه تګلاره کیدی شي د هغې یو پړاو مو په ګوته کړو د مکالمې په دې پړاو باندې زه غواړم چې چونکې موږ سره طلبا دي پروفیسران دي ډاکټران دي دغه رنګې لیکوالان شاعران صحافیان دي نو داسې یو ډېر انفارمل دغه کوو که ستاسو په ذهن کې کوم سوالات وي صرف په دې نیت باندې چې مونږ د یو باشعوره معاشرې جوړېدو لپاره څومره خنډان دي څومره سماجي جبر دي هغه مات کو
او د انساني اقدارو په بنیاد باندې یو بل ته لاس ورکو او مخکې لاړ شو، انسانیت شرمېدو ته پرې نږدو، بلکې د انسانیت چې کوم واقعي شرف دی هغه په خپل ځان کې پیدا کو. نو په دې حواله باندې که د ملګرو په ذهن کې کم سوالونه وي، زه غواړم چې زیاتې خبرې دی وکړي، چونکې ریل ایکسپیرینس هم د دی هغه پرایمري دغه دی فیس کوي. نو که د ملګرو په ذهن کې کم سوالونه وي نو موږ به کوشش کوو چې یو هغه واخلو. ټایم زموږ سره شته دی. آصف زموږ ملګری دی، اول خو درته د بلوچستان نه په راتګ باندې دغه وایم، په خیر راغلی وایم. جی وایي. سلامونه. زما زموږ زیات په دې کرونا وایرس کې منډې فرینډ و زموږ د خامه د زموږ د ټرانس کمیونټي ویښې د پاره ورغلی و. تاسو څه مسایل خصوصي په دې لاکډاون او په دې مشکلات کې او په داسې وبا کې ولیدل؟ دغه مشکلات او د حل لارې راسره شیر کړئ. مشکلات ټول نه پهله زمونږ د روزۍ ذریعه ده چې دفعه 144 زتاڼې طرف نه لګېدلې ده. موږ د لاکډاون چې کوم تیر شو د کرونا حوالې سره، نو زمونږ فنکشن یې به بندېدي او چې کوم دی پولیس به راله په خواجه سراو به یې لاټي چارج وکړلو، خلکو به منډې والې، ډي جې به زمونږ مات کو، ډي جې به بند کړلو. نو زمونږ به هغه د روزۍ ذریعه به هلته نه به پیسې نه انکم نه راتلو، لکه چې پروګرام به موږ کو میدان به مو واغستو، موږ به کې خپل کور کې راشن ماشن هم واچولو، بیل او کرایي به هم پکې ورکړله. که داسې څه مړې جمدې او جامه د یخنۍ د ګرمۍ د هغې حوالې سره هم کپړې پکې واغستې، خپل مړې جمدې به هم پکې وکړلو. نو هغه ذریعه چې زمونږ کله بنده شوله نو په موږ باندې کرایانې هم شارټ شوې، په موږ باندې بیلونه هم شارټ شو، ځکه چې زمونږ د طرف نه یا ګورنمنټ طرف ته وظیفه فنډ نشته دی، نه داسې ان جي او ده. په پېښور کې ډېرې ان جي اوګانې دي زمونږ په نوم باندې فنډونه پروجیکټ هر سالي، موږ ته اوسه پورې څه نه دي میلاو، صرف د راشن نه علاوه، هغه هم صرف د عام ان جي اوز نه طرف نه. نو ټول نه غټه مسله زمونږ چې دغه به راغلو نو مالکان به وي یاره هغوی به زمونږ مجبورۍ ته نه کته چې دوی یاره داسې په کور کې ناست دي او دوی پروګرامونه نشته، دوی دغه شان څنګه موږ آیسولیشن کې یو داسې دوی هم دي. نو هغوی به زموږ مجبورۍ ته نه کته یاره تاسو دا درېیمه میاشته کرایي شارټ ده، زمونږ هم څه بله ذریعه نشته دی نه کرایي راځي، نو موږ په خپل بچو له تعلیمونه او سبقونه او دا کوو هغه کوو. نو تاسو یاره دلته نه اوسئ، ځان له بل ځای غم وکړئ. نو ډېر خو اجاسرات داسې وو چې د هغوی پکې خپل کورونه، نو ډېر خو یو بل سره ځان اټیم ټچ کړلو، هغوی سره شو. ډېر داسې و چې د هغوی ځای نه و بیا. او په مثال په طور به زه خپله ووایم، په ما باندې دومره 20-25 کسان به ما کره وو هغه ټایم سره، دا تېره 3-4 میاشتې مسلسل هلته کې ناست وو، چې ما بیا یو ځای ته بل ځای ته سټیټس باندې اپیل د راشنو لګولو. ما چې زما کره خو چې څه وو ختم شو، بل زما چې کومه تنخواه وه نو هغه هم چې دی نو 22,000 روپۍ ده. ما هلته کې به زه څه کوم، کرایي به کوم د لارې، که بیل به ورکوم، که زه به رینټ ورکوم، زما د کور 15,000 روپۍ کرایي ده. په سوچ کې شوم چې ما سټیټس باندې دا ولګول، نو بیا یو بل ډاکټران شو، دا لویر شو، وکیلان داسې هغوی زما فرینډ وي، نو هغوی اسپتال د طرف نه ټولو ډونیشن خپل کې وکړو، راشن یې پرې واغستو 28 کسانو له 25 کسانو له. نو داسې هغوی راوړه، بیا داسې لویر شو هغوی راوړه، بیا داسې یو ارګنایزیشن و د حوالور شو، ترس فاونډیشن والا شو، یو څو داسې مختلف ارګنایزیشن چې هغوی موږ ته راوړه 11 راشن، 25 راشن، 15 راشن. نو دومره و چې زموږ هغه ایښودي وو، نو هغه موږ به استعمالول، خوړل به هم، نو زموږ هغه ټایم پرې تېرېدو. شکر الحمدلله. او په هغه حالات باندې د الله نه ډېر ډېر شکر دی، ځکه چې د دې نه بهتره نه وي. او الله زموږ ټول ملک ته، ټول مسلمانانو ته خیر راپېښ کړي، ټول دپاره خیر خوایو. نو هغه ټول تکلیف چې کله په موږ تېرېدو، نو د هغې نه هغه چې زموږ هر څه خراب شوي دي، تر اوسه پورې موږ ځای له نه راځو. او زموږ چې کوم خواجه سرا دي، که په هغوی کې داسې یو خواجه سرای چې د هغوی درد تکلیف زکام مرۍ، لکه څنګه چې د کرونا حوالې سره وایي چې یاره دا د زکام نه لګي، د مرۍ نه لګي، او دلته تکلیف یو د دونه ورځې بعد پته لګي. نو که موږ دننه نه داسې بیمار هم شو، نو موږ د یارې د لاس اوس نه ځو. ولې نه ځو؟ موږ ته پته زمونږ دا جمدي او روغ رمټ یو، سم سلامت یو، د موږ تپوس نشته. نو چې هغې کې ور واچولې نو موږ به بلکل همداسې هر څه کې به هم بندۍ او لړکۍ به هم چې پرې دا خواجه سرا خو دې ختم شي. نو ما ویل یاره داسې خبره ده. هغې نه علاوه د نشترآباد کې یو هاسپټل، مرف هاسپټل، چې زه بیا لاړم باقاعده ما د هغې ځای ډاکټرانو ډایرکټر نه انټرویو م وکړه،
ما ځان له دویمه میاشت یوټیوب چینل کولاو کو په ناسته ایسولیشن کې چې ما د کور کې ساخلی پخلی په خو هغه بخیمه میک اپ حواله سره بس خیمه فیشن حواله سره بس خیمه د کپړو ډریسینګ حواله سره ولې چې ما کورس بیوټی کن کړو نو پرویز خټک صاحب له میوارډ اغستو او ډیپلوما می ته اغستو و نیپټیک والو طرف نه نو ما دا په خیم د ما کې چې انکم د دې طرف نه شروع شي نو هغه 2 میاشتو کې ماشاءالله دومره شو چې 2.5 درو واچینګ برابر شو 2000 سبسکرایبر برابر شو نو زه ډیره خوشاله شوم نو د هغه د ترو ما غوی نه د انټرویو هغه سمر هاسپټل کې بیا ما خپل خواجه سره ته چې تاسو ځان خپل کیر کوي خدا نه خواسته که تاسو سه مسله پیخیږي نو تاسو مرف هاسپټل باید سره اتوماتیکلی ډایرکټلی چې کوم دی نو کنټیکټ کوي تاسو له سپورټ درکې بهشکه تاسو هسپتال کې ما داخليږي تاسو کور کې به هغه تاسو له یو کمرې سیټ کوي البته به تاسو علاج کوي او تاسو به محفوظ یې الته کې صحیح نو بس دغه تکلیفات راته ډیر زیات زبردست نقیب لون زمونږ مرګړی دی په خوري یونیورسيټي کې پروفیسور دی تاسو کول غواړي نقیب ارمان صاحب ما چې کله ریسرچ کولې نه دا د لاړو سواد باندې لاګي نه د بڼ ټاون ته چلاړو نو بڼ ټاون کې البته دوی یو بل حقیقت راته وویل چې دلته نه صرف زموږ سره نور استثال لګیا دي بلکې د پولیس والا چې کوم دي خاص کر د علاقې چې کوم څه چوي دا نور نه دا خلک زموږ نه په زور د فارم غواړي او په زور د خپل یار دوستو پروګرامونو هم لګي به روپیا د دې نه راوچ کوم د دې علاقې چې دا سو کال عزتدار خلک معززین د پولیټیکلی چې کوم سټرانګ خلک ول یو دوه کسان مانه راځي په دې څه ثبوتونه هم راځي هغه نو واسطه پاتې دي پروسه کولی نه نو دا دي او بل چې کوم مذهبي طبقه ده چې مخامخ زموږ په مخالفت کې لګیا ده خو دا د شار په خپلو پروګرامو هغه له دوی له داسې حالاتو سره مخامخ دي که نه دي چې پرېږده چې داسې تاسو له موضوع پوهېږئ ولې نه دا خو هر ځای کې وي مطلب لکه پولیس معلم د سوی وای زمونږ فنکشن دی چې تاسو په غیر پیسو نه لاړ شئ صحیح ده نو مونږ که پیسې هم وانخلو مونږ ولیکې داسې د علاقې خلک هم وي چې هغه هم خپل هغه بدماشي شانتې ښیي چې مونږ لږ زورور یو داسې هغو هم هم بوځي داسې خو داسې هم وي چې مونږ په لاره روان یو د لارې نه هم خلک مونږ ګاډي کې واچوي وومځي څوک یخته کټ کړي څوک څه کوي څوک څه دا څه چې تاسو وي دا خو هر ځای کې دی تاسو خو مطلب چې تاسو سوات یاد کو بڼ هم یاد کو خو دلته هم د پېښور کې هم دی خو هر ځای کې دی شاهد الله جان صاحب زموږ ډېر تکړه ملګری دی د فنون لطیفه په حواله باندې خصوصا په دې خطه کې د دې ډېر زیات خدمات دي د هیومن رایټس په حواله باندې شاهد الله جان صاحب یو ایس ایډ سره یو دغه رنګ یونیسیف سره ډیر زیات کار کړی دی نو ډیر سیزونه به مونږ دینم زده کوو خو بهرحال هغوی خبره کوي شاهد الله جان صاحب مهرباني چې ما خو وایي چې تاسو به تعارف زما ونه کړئ ځکه چې زما دا سوال به کېدي چې ډېر دا سټوپډ وي نو بیا به وایي خیر دي خو دغه ډېر وتړلو خو زما دا دغه دی چې کوم سر وي سر یقینا چې کوم ادبي کوم یا د دې چې کوم زده کړي دي ویلي دي بیا مخکې دا کوي دغه زموږ د پټې ملګری و هغه صاحب وایي یا نور چې موږ ډسکس کوو دا زما په ښه چې دا ټولو سره دي دا صرف خواجه سرا سره نه دي دا زموږ زنانو سره دي دا زموږ سړو سره دي دا زموږ عام ولس کې چې کوم کمزوري او غریب خلک دي زما په ښه چې دې کې داسې څه نوې خبره ماته نه ښکاري دا زه وایم دا ما محسوس کړی که داسې نه ده چې نور خلکو محسوسه کړي دا زما هغه ابزرویشن دی یا زما هغه دغه اوس د دې ګنټې یا د 40 منټو دغه دی لکه چې زما زه دا فکر کوم چې د دې مسایل یا د دې خبرې چې کوم دي هغه ټوټلي بالکل مختلف دي او هغه داسې نه دي چې کوم عامو خلکو ته دي لکه مثال به زه د هغې دا ورکړم بلکې دې نه به زه یو تپوس وکړم په هغې سوال به زما دا وي چې دې نه به زه تپوس وکړم چې که تاسو خدا نخواسته بیمار شوي او داسې دغه تاسو سره راغی چېرې تاسو داخل شئ په هسپتال کې نو لکه زما خو زه خو چې داسې یم چې زما خو وس نه رسي چېرې زه د آرمای ته یا نارت ویسټ ته لاړ شم یا د پشیرپو یا په دغه کې چې کوم دی نو ځان له کمره واخلم زه به یقینا زه به واټ ته ځم نو که تاسو کې داسې څوک وي چې هغه کمزوري وي هغه په واټ ته ځي نو تاسو به چې کوم دی نو تاسو به د زنانو واټ ته ځئ خپله خوښه به تاسو څه وي چې تاسو د زنانو واټ کې تاسو دغه کړي اډمټ کړي تاسو له بیډ درکړي که نه تاسو به د سړو واټ ته ځئ زما په خیال چې هغه مسایل چې کوم دغه دي زه دا فکر کوم دي بیا دې ټول ملګرو معافي غواړم کېدای شي زه بیخي یو غلط طرف ته دغه کومه که نه خو لکه زه داسې مسایل د دې دي چې هغه د دې عام روټین دغه نه مختلف دي بیخي لکه اوس که زما زنانه یو ځای کې وي او دوی راځي نو زه به خفه کېږم بالکل دا د معاشرې یو دغه دی یو معیار دی او دوی به کېدای شي دا په خپله نه غواړي چېرې زه د سړو ځای ته راشم دغه چې زموږ پبلک ټرانسپورټ دی
ترانسپورټیشن دی لکه اوس بي آر ټي ده بي آر ټي په دغه کې چې کوم دی د سړو په دغه کې خو دې نشي کېدی ښځو په دغه کې کېدی شي زنانو ته اعتراض وي بالکل اوري بالکل نو زه دا وایم چې هغه خبرې چې هغه ایکسکلوسیولی د ټرانسجنډر سره دغه دي که نه دغه یو تپوس کوم هسې دی تپوس جواب مان راکړي چې تاسو به څه خوښوي دي تاسو خدا نه خوښ یا حل به څه وي د دې خبرې حل خو دا پکار دی دویم چې نه د ښځو واډي او نه د سړو واډي د خواجه سرا دپاره دی باقاعده خپل یو د 3 بیډونه خېږدي کېدي په ټول هسپتال کې زموږ دومره خواجه سرا شکر الحمدلله داسې نه دی چې په مخه بیماریږي یا په مخه پراته وي خو سلو کې به یو 2 یا 3 وي نو زموږ په 2 بیډونو یا په 3 بیډونو هسپتال کې کمی نه راځي وادي کاټي د مونږ سره د علي شاه د مرګ نه پته شو چې ستاسو دپاره به یو واډ مونږ درکو صحیح ده بیا به هغې کې 15 بیډونه وي ټیک نو مونږ دا کله دا په کوم دا تقریبا 99 کاله مخکې خبره ده صحیح صحیح دا مونږ سره دا 15 کاله به یا او دا کنفیوژن چې دا په کوم واټ کې بالکل دا کنفیوژن کا پړ صحیح نه دوی وی چې هغې بیا مونږ سره واده شوی و چې بیا لوړ هغه بیا څه وشو نو د هغې نه پس هغه واده هم دوی پوره نه کړله زموږ سره به یو واټ خو کولاو نه شو خو یو 15 بیډونه یادول چې دا مونږ تاسو لپاره مختص کو اعلان وکړو چې دا به داسې کېږي که نه ټیک ده بیا چې ګولډن واټ کې دی او پلانکي واټ کې دی مونږ چلته لاړو معلومات هم وکړو یو بیډ هم نه ټیک ده زما بل چې دا ایش جوړه شوم د دې نه جوړه شوه چې زما د ښځو واټ کې خپل زما چې کومه ګروپ وه هغه پیدایشي فیمیل ده نو هغه چې کومه د ما د ښځو واټ کې هغه کومه ډاکټره چې ناسته وه چې ښځه وه نو هغې ته ما وویل منځي پلیز دلته که تاسو یو بیډ ما ته راکړئ دا لوګړېږي او د دې د کابو کولی زه نه شم دا ډېره هیلدي ده زه یوازې یم نو هغې ما ته وایي دا د واټ حل دی دې واټ ته داسې مخامخ کړم نو په یو بیډ کې 2 زنانه پرتې وي یو داسې اوده وه یو به داسې اوده وه په دې سخت حالات کې ټول واټ ډک و نو ما ورته ښځه دا چېرته اوس واچو زمونږ بیډ خو هم نشته زمونږ واټ خو هم نشته د سړو واټ کې دا چولی نه شم ټیک ده نو مې تاسو موږ ته دومره ووایي چې دا اوس زه چېرته ویدم نو په کم بیډ باندې چې هغې پیشنټ چې کولو نو هغې ما ته چې دا ته په دې باندې واچوه او ته زر زه او زر راځه نو هغه زر تګ او زر راتګ چې کوم هغې عیبت د لاسه ما سره هغه مسله هم هلته وشوه که نه نو هغه ما سره د هغې مو چې هغه هلته لوګړېږي زما اټومیټکلی زما دماغ ټینشن اخیستی وم او ما وی چې خدای پاک هغه به هلته واټ کې هغې سره څوک نشته په خپل غم ووړی دی او هلته کې چې کوم دی هغه زما هغه تکلیف ته درد ته نه کته هغه ما ته وایي چې ته خو څومره ښکلي او ما سره به څونه ټایم کینې او څونه ټایم به ما سره تېر کړو داسې به وکړو داسې به وکړو ما ویل پلیز لاسونه مې ورته جوړه کړه چې زه ډېر سخت سچویشن کې زما ګروپ په ایمرجنس کې پرته ده هغه لوګړېږي او مخکې هم داسې وارداتونه په دې هسپتال کې زما خواجه سرا کمیونټي سره وشو نو پلیز یو ګورنمنټ امپلای یم زه هغه خواجه سراو کې نیم خو هغه زما دې خبرې ته مو نه کته هغه خپل هغه حرکت وکړلو نو ما د هغې د وجې نه دومره هلته تماشه جوړه کړه چې ټول هسپتال تر اوسه پوره کیس لا روان دي نو خبره دا ده چې زمونږ خواجه سرا بلډ ضایع کېږي هغه باندې درد تکلیف د لاسه هغه چې دی نو هغه ټایم د هغه مړ کېږي خو دې ډاکټرانو سره خپل غمي دوی به په خپله مرضۍ تا لیږیم په خپله مرضۍ به دې را لیږیم خو تر اوسه پورې مونږ ته صحیح علاج دپاره نه بیډ نه واټ دا میلاو نه شو خو زه دا بهتره ګڼم څنګه سرجي وویل چېرې لکه زه به ښه نه ګڼم چېرې زموږ زنانه یو دوی هلته کې راشي داسې ډېر دې معاشره کې پښتانه شته چې هغوی ګڼي نه او بد ګڼي نو زه داسې خلک هم ما کتلي دي چې زه یې کتلي یم ما له مخامخ راغلی دی خو دا خو اجرا را روان دی استغفرالله استغفرالله مخ به رانه واړي نو ځکه کافر هم شومه اجرا خو یو طرف ته کړه خو کافر هم شومه ټیک ته خو ستا خو دا رویه ټیک نه ده که نه ته خپل یو داسې مینه ما سره ظاهره کړه کیدای شي زه خپله لاره بدله کړم ټیک ته خو لکه دوی کې هغه خبره نشته نو خبره دا دیم بهتره دا ده چې زمونږ دپاره یو بیل یو دریم واټ وي او دا ډیره ګران هم نه ده زویم ډاکټر صاحب لکه مطلب کول غواړي ایډمنسټریشن نو ډیر په اسانه طریقه باندې زه دا یو خبره کوم چې شهید الله خان ډیر اهم نکتې ته هغه توجه راوړو خو د هغې نه مخکې چې کومه خبره وکړله چې لکه دا د نور خلکو سره هم کېږي که نه نورو سره هم کېږي مثال خبره هراسمنټ د ښځې به هم کېږي که نه تاسو به اورېدلي په یونیورسټیانو کې د سټوډنټس هراسمنټ کېږي خو هغه خو ټولنه ریکګنایز کوي که نه او چې څوک هراسمنټ کوي هغه ته بد وایي بالکل او سیستم د هغې په خلاف او ټولنه د هغې په خلاف اکټیو کېږي
دلته چې د دوی سره څه کېږي دا خلک لکه فار ګرانټډ یې اخیستي چې بس دا خو کېږي دا خو دي داسې بالکل که نه د دوی کنسنټ میټر کوي نه کنسنټ دې شته یا دې نشته مرضي دې شته یا نشته دا نه میټر کوي دا هیومن انټیټي نه ریکګنایز کېږي په ټولنه دا زور راوړل دي چې دا هیومنز وګڼئ چې دا یو هیومن انټیټي ده دا خوښه ناخوښه لري مسله دلته دا ده د ریکګنیشن مسله جی بالکل جی جی بس کې نه تر ما سوال نه تاسو سره جوابونه شته دي زه په دې خبره باندې زما تعلق د عوامي سره سره دی زه په دې باندې دا وعده کوم تاسو سره زموږ د پارټۍ د خوا باندې چې کومه وعده شي ولې وار ده دا مسله موجودي کې تاسو موږ ثبوت ده چې دا خبر موجودي کې او باندې کېږي زبردست او دغه یو دغه دی وجه ده تاسو چې خبر وکړه ته مثلا زه کافر مې منو ته منو خپل لري جی دې سبب دی دا د کافر کرخه د مسلمان کرخه د سړي کرخه د ښځې کرخه د لوی کرخه د وړوکي د تور د سپین د خولي د بدرنګ ندي کرخه د دې مسله دی جی جی سره د خولي خبره وکړه ټرونک د وورس چې ته راوړ ځای غواړې مخالفت کړه او د غیرت ډیفینیشن راته بدل شي د پکور کې نو برداشت کې باقي بیا سره وانی دا په ځای باندې دا اوس تاسو د مسله ونیو دا د قانون دی عین خبره ده تاسو معاف کړه دا د لوی خلک چې وي باچاغان وي لوی خلک معقول کوي کمزوري خلک چې کوم دي هغه انتقام اخلي نو تاسو معقول وکړئ دا لوی کار دی دا لوی خبره ده اوس دا وی بیا خپل ځل کو هغه بیان کو تاسو سره بیا د قانوني ولاړ شئ تاسو لاړ دي نن تاسو بيشو شو تاسو واپس کړئ موږ دا غواړو چې دی او زه ډېر په وجه سره خبرو کوم چې دا انجوګانې چې څومره دي دا تاسو لکه بالکل هغه دی شعور دی اواز دی شعور دی ټول خبره جدا ده دې خبره منځ کې وم کا روغاني صاحب چې لکه ډېری داسې ارګنایزیشن شته زموږ په نوم چې مونږ تم پته نشته واغې صحیح دغه شدت پیدا کوو مسلې زموږ ټولې سیاسي دي دا چې بس روکو چې کنه وي درو چې کوی کنه دا سیاسي دي دا به ډېر بهترین حل وي د سیاسي تنظیمونو کې تاسو موږ ته لاشي دا څنګه چې دا څه خبرو کوي دا تنظیمونه شته چې هغه د انسان زموږ خپل پټه کې موږ فخر غواړو په دې علاقه کې زموږ د خزو تنظیم نشته د هر یو پټه د خزو وینګ وي د سړو وینګ وي اخر به کې زیم نه کنه کولای زموږ بالکل ډېر خپل دغه دا خو سوال پیدا کیږي لکه ترانسجنډر دی او دا د حکومت دی مسلمان دی ویندو دی زموږ پټه کې نشته زموږ دا بالکل ډېر او په تاریخ دی لکه د سرو کارو د سر کال پوره شو زموږ کو نشته دی الابداع خټه کې دی وخت راوخت نه دی چې مکمل کوو دا یو څه روان دي تاسو په دې باندې ډېر سیریس سوچ وکړئ د سیاسي پارټو کې افیلیشن سره د سیاسي مرکزونو ته د خلونو د ټولو لپاره د مسلو لپاره د خپل خبرو لپاره سیاسي پارټو دغه والي سپورټ والي جو فن واخلي آی کې ویسه تاسو هم راشي ډېر مونږ خلک یو ویسه تاسو راشي بالکل مستقل حل دی او بل دا چې د زه په خپل باندې اشرفیان صاحب دې مونږ وی چاپی کې جمهوریت کمیشن پاکستان کې مونږ لیدلې دا لکه وختي حل دی کنه د قانون اوس دا تاسو سره وعده شوی دا کنه دا وعده نه ده په دا حق دی اوس دوه سيزونه دی او خپل حق بخښي کنه هغه ستاسو حق ده دا شریک حق دی دا بخښلو دا حق نشته نو دې په سیاسي پلیټفارم باندې پکار دی دا یو خبره تمام کړي چې موږ دا ټول مشرانو د مخ ته کیږو بالکل په دې باندې په کومه کې خبر وشي او په دې باندې زور دا سیاست کولی شي بالکل نو دا درخواست مې دی دا چې تاسو دې طرف ته راشئ سیاسي پارټو طرف ته بالکل ډېر ښه روغاني بابا ډېره خبره وکړه زه ستاسو مخې ته راوستل غواړم دلته کې بعضې لیکوالان کشران دی به هم وي په دنیا کې د ټرانسجنډر کمیونټي حواله سره بلها د خدای لیکونه شوي دي جینیټیکل حوالې سره لیټرري حوالې سره نو په ټرانسجنډر کمیونټي باندې افسانې مضامین دا ټول د څیزونه لیکلي شوي دي خو په دې خطه کې بابا واحد هغه سړی دی روغاني صاحب چې هغه په د ټرانسجنډر کمیونټي باندې یو ناول لیکلی دی
او دا په د دې خطې په ادب کې په دې کمیونټي باندې بالکل اولنې ناول دی. نو زه به دا غواړم چې هغه تاسو ولولئ او هغه مطلب مخې ته هم راشي، هغې باندې د هغې په ډرامایي تشکیل باندې هم خبرې اترې روانې دي. دغه رنګې نور ډېر څیزونه هم شوي دي. یو ودان هم سوال کوي، دلته یو مشر دی هغه هم سوال کوي. زه وایم ښه دي، تاسو خپل سوال وکړه. ارجو میډم ته تاسو دا سوال کوم چې څنګه د میل ډامیننٹ معاشره کې تاسو میل ته اکسپټیبل نه ایز ا پیرنټ فادر ته اکسپټ نه یې کنه، نو مین وایل د مدر څه کردار وي دغه ټایم یا سسټر څه کردار وي یا ترور یا بل ترور چې کوم ځای څه کردار یو، او دویمه دا د تاسو چې دغه ټایم کې چې د ماشوم په عمر کې کنه، نو تاسو په خپل دغه ټایم کې دا فیصلې نشي کولی کنه، خو زه فرد هغه نیچرلی ته اټریکټ کېږي د فیمیل سایډ ته کنه، نو ته آیا سکول چا سره ویل غواړې